د خوست د منګلو په لور د طبیعت له ښکلاو ډک سفر. دلته چې مو د خوست له دنګې منارې سترګې د وطن په ښکلې آبادۍ ولګېدې نو زړه مو لا پسې د طبیعت په لوري کش شو. د ښار له شور او ګڼې ګوڼې مو مخ واړوه او ملګرو پرېکړه وکړه چې د منګلو د دنګو غرونو پر لور سفر پیل کړو. موږ هم په شوق خپل حرکت وکړ ځکه پوهېدو چې د دې لارې هره لحظه به یوه نوې خاطره وي. د موټر له ښیښې مو د خوست هر لور ته سترګې شیندلې وې. شنې کروندې، دنګې ونې، تاو راتاو لارې، غرونه او د طبیعت سوړ نسیم داسې احساس راکوه لکه وطن چې په خپل ټول حسن زموږ هرکلی کوي. دا یوازې یو سفر نه و بلکې د خپل وطن له ښکلاو سره د زړه یوه نوې لیدنه وه. د مازدیګر ښکلا ورو ورو خپل رنګ غوړوه. د لمر زرینې وړانګې د غرونو پر څوکو خورې وې او هره منظره یې لا ښکلې کوله. رښتیا هم د مازدیګر طبیعت خپل ځانګړی خوند لري خو ارمان دا وي چې دا ښکلې شېبې ډېرې ژر تېرېږي. موږ 4 تنه ملګري وه: محراب ګل مخلص صاحب، عبیدالله قیومي صاحب، زه او مجاهد مخلص. په یو موټر کې وو او نور خوستي ملګري مو په بل موټر کې روان وه. خبرې، خنداګانې او د لارې کیسې مو د سفر ستړیا هېره کړې وه. کله به د لارې پر غاړه د طبیعت نندارې ته لږ په ارامه تم کېدلو، کله به مو ښکلي شاټونه اخیستل او کله به مو یوازې د طبیعت